السلام علیکم ګرانو کتونکو. په پښتو ډایري کې د تاریخ له کرښو د مضمون لاندې نن د پښتو ادب ځواني مرګ شاعر مصری خان خاطر افریدي ته تم شوي یو، چا چې په خپله شاعرۍ کې د مینې او الفت خواږه ویشلې او د خپلې مینې د یوې لحظې وصال لپاره یې د رقیب د هر ناتار خاطر کړی چې خاطر دې پکې خاورې شي. خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو. مصری خان خاطر افریدي په 1909 میلادي کال کې د کوزې پښتونخوا په خیبر جنسۍ کې زاخیل صدخیلو کلي کې زیږېدلی، چې د 19 کالو په عمر د تبرکلوز له ناروغۍ ومړ او د لنډي کوتل په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ته به ګرځې هسې ښکلی، زه به مړ یم چې مې اوس وې لږ لیدلی، زه به مړ یم. جنازه چې مې له کوره ګور ته درومي، ته به نه وې راوتلی، زه به مړ یم. زه به مړ شم قرار مرګی ورک شه، سره خاندي به ټول کلی، زه به مړ یم. چې په قبر مې تیریږي خدای لپاره، لږ شه ماته خپه نیولی، زه به مړ یم. ای اشنا چې دې وطن لره رادرومې، خړ خیبر خو دې لیدلی، زه به مړ یم. د کاکل په خطه بنده مخ کتاب کړه، ما خاطر په خدای سپارلی، زه به مړ یم. ما خاطر په خدای سپارلی، زه به مړ یم. خاطر افریدي که د خپلې مینې تر وروستی حده تللی، مګر بیا هم د خپلې مینې پر وړاندې د ځان پر اړه فکر کوي او د دغې پوښتنې ځواب خپل یو ارمان بولي. افسوس ستا په خیال کې به څه ښکارمه، افسوس ستا په خیال کې به څه ښکارمه، دغه یو ارمان به مې په زړه پاتې شي، دغه یو ارمان به مې په زړه پاتې شي. خاطر افریدي په خپله شاعرۍ کې د خپلې مینې تراحه هم د ځان لپاره خواږه ګڼلي، لکه څرنګه چې وایي چې ازغي خپل نه کړې ګلونه نشي خپلولی. همداسې خاطر افریدي په خپل شعر کې وایي: وستایه تل د یار ترخه خاطره، وستایه تل د یار ترخه خاطره، چې په کتاب کې د خواږه پاتې شي، چې په کتاب کې د خواږه پاتې شي. د خاطر افریدي د مینې او الفت څخه ډکه شاعري ډېرو نغمهګرو په خپل جادویي غږ کې زمزمه کړي او د مینو د مینې تنده یې پرې خړوب کړي. ته به ګرځې هسې ښکلی، زه به مړ یم. چې مې اوس وې لږ لیدلی، زه به مړ یمه. جنازه چې مې د کور نه کور ته واخلي، ته به نه یې راوتلی، زه به مړ یمه. چې په قبر مې تېرېږي خدای دپاره، ولږ شه ماته خپه نیولی، زه به مړ یمه. هی اشنا چې دې وطن ته ته رادرومې، خړ خیبر خو دې لیدلی، زه به مړ یمه.
بند مخ کتاب کا ما خاطر پخدے سپار لزا بمڑا